لوړپوړو مسؤلینو په کونړ کې زلزله ځپلو کورنیو ته په بېلابېلو برخو کې خدمات چمتو کړل. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخندزاده په مشرۍ چې د ننګرهار والي حاجي ملا محمد نعیم اخوند، د امیر روغتیا وزیر مولوي نور جلال او د ښار جوړونې وزیر مولوي نجیب الله حیات ملتیا کوله. د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند پخواني بیس کې زلزله ځپلو کورنیو لپاره په بېلابېلو برخو کې خدمات چمتو کړل. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی د ادارو یو شمېر موسسو مسؤلینو په ملتیا په دره نور ولسوالۍ کې د زلزلې له امله زیانمنو شوو کورنیو غړو سره ولیدل. مرستیال والي د شهیدانو کورنیو غړو ته فاتحه، ټپیانو ته یې د ژر رغېدو او وارثاو ته یې د صبر جمیل دعا وکړه. د ننګرهار حوزوي روغتون کې د زلزلې ټپیانو ته نور 50 بستره ځانګړي شول. د مسؤلینو په وینا په دې 50 بسترو کې به هغه ناروغان بستر کېږي چې بې سرپرسته او د کورنۍ غړي یې په زلزله کې په بشپړ ډول شهیدان شوي وي. د اهل هنودو هیوادوالو سرتاسري شورا د کونړ زلزله ځپلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. چمتو شوې دغه مرسته جلالاباد ښار کې د هندوانو او سیکانو سرتاسري شورا له لوري مسؤلینو ته وسپارل شوه. او کونړ ته د هیواد د بېلابېلو سیمو ډلې ځوانان راغلي ترڅو له زیانمنو هیوادوالو سره اړینې مرستې وکړي. دوی وایي دا غم د ټولو ګډ دی او په پوره توان هڅه کوي چې د کونړ ټولو کلیو کې پاتې ټپیان او شهیدان له خاورو راوباسي. د کونړونو خلک له حکومت او ورغلو ځوانانو خوښ دي چې ډېر سخت وخت کې د دوی هر ډول لاسنیوی وکړ.